واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله حکم دی چې د الله په رسۍ یعنې د الله په شریعت باندې منګولې ولګوئ او فرقې مه کېږئ، تفرقه مه کوئ. نو یو شرط هم دا دی لله الحمد ورونه امارت اسلامي چې د کمې ورځې نه جهاد شروع کړی، خاصتا د ناټو په خلاف باندې، د امریکا په خلاف باندې اوسنی جهاد چې کوم روان دی، الحمدلله یو پارچګي یو امارت یو بیرغ یو مو بیرغ دی، د توحید بیرغ دی. لله الحمد. الله رب العزت ټول امت ورونو صرف د افغانستان خلک نه، د افغانستان خلک تاسو لیدل ورونو چې د جهاد د کامیابۍ نه وروسته څومره په فرقو باندې ټوټه سره ویشل شوي وو. الله رب العزت امیر المؤمنین په ذریعه باندې، الله رب العزت امارت اسلامي په ذریعه باندې نه صرف دا چې د افغانستان ملت سره متفق کړو، بلکې لله الحمد ټول امت اسلامي د دغه ځای نه واخله ورونه ته جزیرة العرب پورې، جزیرة العرب نه واخله ورونه ته افریقا پورې، د افریقا نه واخله تر قوقازه پورې، ته اندونیزیا پورې، ته مالیزیا پورې، د ټول امت اسلامي مجاهدین الله رب العزت تر یو بیرغ لاندې راجمع کړل. الله رب العزت لویه ځمکه امیر المؤمنین ته او امارت اسلامي ته